قرنی په غره کې اوسېده چیلې او ګډې ساتلې او غره کې واورېد چې الله په دې مکه کې یو معشوق پیدا دی اسمان ته وکړه خدای ما په ایمان راوړې دی او یا الله داغه نن نه ز پاغم به نه چا ورته غره کې وای چې هغه تا چې په ایمان راوړیو د احد په جنگ کې ته یو غاښ مات شوی نو امبولې راواغست ځان نه غاښ وویستو اړکه خیال کو چې اسنه چې هغه پاس غاښ مات شوی یو مالان دی وویستو نو پاس نه یو وویستو بیا اړکه وای چې اسنه چې هغه د جام نه غاښ مات یو ما دا وویستو نو بلې د جام نه ځان نه وویستو اړکه خیال راغی چې پته نه لګي چې زما د معشوقې کم غاښ مات ته خراشه ټول ځان نه وباسه چې هغه مات په خپل پکې راشي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وفات کېده وصیت وکړ حضرت عمر ته وایي چې زما د وفات نه وروسته دا زما جوبه والا او دا په هغه غره کې یو اویسې قرنی اوسېږي دا غلی اوسه عمر فاروق د وفات نه وروسته عجوبه چې یوړه ویسې قرنی ورته ډېرو جړل ورته وی څه عمل دې کړی دی چې د پیغمبر پړه کې ته دومره خوښ وې نور مې هېڅ نه دي کړي هېڅ نه خو دا مې اورېدلي چې زه په چامین یم یو غاښ یې مات شوی دی نو ما دا ټول وویسته چې زما د محبوب یو نه چې زما ټول نه نو ښه دی دې ته وایي نظام اسلام دیتا وی نظام اسلام یو خزراله او شکایت یو کو چو عمره دے فرش عمر فاروق ورترا پاسه دو لار له ورترا نظام اسلام در تخیم په منبر ولار دے خطبه وی یو غلام را پاسې دو د گریوان نه ونیو منبر نه اعلان دی را کوس کو ورته ولی بچیا ودا د پیغمبر منبر دې ته په دې خطبه نشي ویلې په دې به هغه څوک خطبه وای چې پچا کې عدل او انصاف ته ظالم وي چې ولی وی په مال غنیمت کې صادره راغلی وي مام ته کمیس جوړ کړي او تام ته جوړ کړي زما کمیس لند دی او ستا وګد دی معلومیږي دا چې تا ځان له دوه صادره ساتلې نو تعمیر المؤمنین نه ته ظالم حضرت عمر لاندې ولاړو دنیا ناس تا د په مسجد نبوي کې او زوی راوغختو چې بچیا زما دا کمیس وګدواله جوړ دی پلار ما یو خپل صادرم تعالی درکړ چې غلام ته دا خبر اوکړه ورته زو سوخه ج منبر ته خطبه شروع دیتا وی نظام اسلام امیر المومنین ته وی چې عمر فاروق د فرش پمنډه ولا رات ماشوم یې غېږ کې ورته له عمر په دې مې پوهه کا چې دا قران یوازې زمونږ د لپاره قانون دی او کستاوم دی عمر فاروق ورته دار چا د لپاره دی ارچا د لپاره ورچا د لپاره دی وې زما دا غېږ کې ستا امانت دی ستازوی ما سره زنا کړی دا داغې نه پیدا وی چې خاویو وې زه بی په مخه دی خوا کور تراغه او زوی د سر نه رونی او دیوال سره ډغرې ورک او جلاد روغختو وې زما قانون دا دی د قران چې زنا چا وکړه او واده شوی نه سل دوره وهي لګاوي جرګي ولاله چې عمر استاد زوی قران ډېر مزیدار لولي خدای د پاره معاف کا عمر فاروق ورته وی د قوم بچی می چرې معاف کړي نه دی والله کزوی معاف کما امیر المؤمنین ورته ولار دی او زوی سل دوره لگاو او چې سلمه دوره ولګول راو غرزیدو لته ټکولې راغه په دې مخې ورته لاس وال ول بچیا کته مړ شو مونږه خخ کړي نو ستا ملاقات به جناب محمد رسول الله سره وش دا د درو وهلي زخمونه ورته خایا
او ورته وای چې پیغمبر تا چې کوم قران پرې خو عمر په داسې عمل کړي چې په کور راغلم نو صرفه نکړه لک سات تیر شه انا لله و انا الیه راجعون دته وی نظام اسلام بیا د عمر د مرګ نرستو عثمان ذی النورین خلیفہ شو عثمان خلیفہ شو سازش ورته جوړ شو پکور کې بنش فوج او پولیس او دا ورته رااله چې څوک مړی کو توري په چلو امیر المؤمنین عثمان ذی النورین ورته وی چې کم کار پیغمبر نه دی کړی ځنک زما ځان دلار شي خود دوی ځان دی بچ کور کې ناستو رستو نه په حمله وشو قران لستا او رستو نه په تبروالو فسيكفيكهم الله دا آیات وی او د سر مازغه په قران ور پریوت زما عزیزانو دې ته وی نظام اسلام دې ته وی نظام اسلام دا عثمان سړی ولا راغې پیغمبر را لګلې ما یو من شات می پکار او چې یو من شات می پکار وکینا بچا قافله رااله د 200 خان ساروان ته وی دي سړی لمن شات ورکا پیغمبر را لګلې ساروان ورته چې جی من شات چې د بار نه کم شي نو یو انډه سپکو یو درون بیا په وخ بار نه بټینګيږي عثمان ذی النورین ورته وی چې دې سړی له من شات خامخا ورکو او کبار نه ټینګيږي نو بیا ټول بار والا ورکا ځه ساروان ورته وی چې جی دا بار به دې وړي څنګه د وخ بار خو سړی نشي وړي وی وخم ورکا وخ به یې وی جی دا وخ دا څه ده چې دا مخ کینو دا 200 نور ورپسې زی او کدا وخ د مخ نه لری شي نو دا نور خان بیا زینا وی دا وخ می دل ور کړي کدا 200 د دنه بغیر نه دي دا ټوله قافله دل ور پړې واغستو ورواله مخ کې شبچې په مخ عثمان ذی النورین خپل ساروان ته وی تلوار ولې کې وی جی ویریدم وسو یری دی واسنه چې تو سره ته چې تم ور سره ځه وی ولی کتلار شبده ده نو ساروان ورته وی چې عثمان تا د پاره خو به ما غوندې نوکران ډېر پیدا شي خو ما د پاره به تا غوندې آقا بل پیدا نشي دې ته وی نظام اسلام مونږ او نظام اسلام دیکھو وګوره د عثمان ذی النورین نرستو حضرت علی خلیفہ شو حضرت علی خلیفہ شو بی بی فاطمه نا جوړا و د امیر المؤمنین بی بی انا جوړا و حضرت عثمان دا حضرت علی انار راغسته دی چې بی بی فاطمه ته وړ لار کې یو ملنګ پروت دی ا ملنګ ورته وی علی ته چې دا انار مال راک وی والا ورته د سنالم د لیکینا دانار سپین کا دانه ته وباسا مال لګي لګي خله کې راکو زنا جوړه چې دا اخلاص شي وی خرم خله را لپاکه ک بیا لار شي اے علی کا دمره خدمت کوله شډيره خده کینا انار دی وړه ولول نشم کوله کیناستو انار سپینولې شروع لګي لګي ورکوا خلاص شو انار حضرت علی په خپل لمن دا غتړي خله پاکه ول بس ولو بس کور تلاړو بی بی فاطمه ته وای او بی بی تعالی مې انار وروړو خلدي پکوا تبه والے ولار کې یو داسې چلو شو بی بی فاطمه وای الحمدلله خدای چې زما په نوم یو شعر اتلو استاد غریب خېټه کې پریوت ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه هغه غویان ولا ته وای چې دا سسره دي چې ته پکې غاغله د سر امن غواړم ارس کولې شم ولوای بچا وې دې دربار کې تا نه مخ کې څوک وې زما پلار وې هغه نه مخ کې وې نکمه وې اوس پکې څوک دی وې زم وې تا نه بعد
وی شاید کزوی میں وی بکنی پاتی بئی وی صاحب خپنشی سره ویم دیتا چې زاړه مسافر تلار شي او نوی ولا راشي نکه دی لاړو پلار دی راغو پلار دی لاړو تراله تبم تنن سبا کلار شي بل به ولا راشي ته څنګه وای چې دا د بادشاہ دربار چې دا سره نه دی دا سره دی اوهو با دربار بند کړي کور تلاړو چې کور تلاړو سګوري چې د په پالنګ کې د وینځه پراته ده لخت راواغسته چې دا وینځه د بادشاہ په پالنګ کې څنګه سملاسته د خپل ملک یو ګوري په کومه کرسۍ چې خان او نواب کینی یا کم بالغ تاغه ډډه وای یا په کم ځای کینی ته د کلی بټیاره یا بشتی خود لار شي او پاغه دې کینی چې په ټکی خاورو للیږي کنه دي کی بني لخت راواغسته او د بادشاہ نشخ او مغه سي په سر کېده یو څو لخت وینځه واله اچ را پاسې د نو ډېر و جړل بیا و خندل خایو خندل د دلا سونی وچه او خود جړل زکه چې ما وهل نو داودی خندل ولی بادشاہ خپل کار کوا تا خپل کارو کو ما خپل کار کو نه پردم دینه چال دینی ویل وې صاحب خندل زکا چې د ډېرې مودې نه مې دا شوق چې دا پالنګ چې دا بادشاہ پکې پروتي چې د دې مذهب څنګه نو هغه مزه مې واغستا اړه مې خوشحال شو نو زکه مې وخندل ول داودی جړل ولی ویلو مې جړل زکا چې ما یو 10 منټه په دې پالنګ کې تیر کړو نو ما خو دومره لخته و خوړې خدای چې څوک شپه ورځ پکې پروتي چا به څومره لخته عزیزان بادشاہ وی والله رښتیا دی بادشاہي پرېخو روان شو یو بالغ ته یو کټوره ځان سره واغست پلار روان دی او سړی د ولی په غاړه ناشته او داسې په لپه وبس کی دوی چې الګا دا کټوره سره ګرځم ما سره قدرت کټوره هم تیار پیدا کړي اهم غرزول مخکې چلاړو ونی لاندې یو سړی پروت دی دا څنګه سر لاندې کړي دا پروت یو قدرت خو بالغ تم ما سره تیار پیدا کړي دی بالغ ته مور لاړو یو زمیدار سره په باغ کې کخه د باغ خدمت کوا ونو لو بور کوا دا او زمیدار ته څه پته ده چې دا بادشاہ دی خدمت به کولو تنخواه به غستا او روټای به خوړه یو ورځ د بادشاہ د زمیدار ملمانه راغلی دته ورشه انار راوړل لک خواږه غوندې وګور چانار راوړه تراو ولک خواږه وګوره وې سکا ورته وې صاحب وړاندې زکه تراو چې تا ماته د سکلو حکم نو کړي نو کزه به اجازه تستا دا انار وسکم نو ما د پاره به حرام شي ناجیز بشي وته زما به اجازه ته انارم نه سکوي نه هغه استا تنخواه مې یو په دوه کړه هغه ول د باغ چابيانې ورکې وزستانو کوي نه کو وی چې ولی وی اوس درته پته ولګېده چې دا ایماندار دی نو لګلیاز به مې ساتي کار برا باندې نه کې نو چې کار را باندې نه کې او تنخواه لمن بیا به حرام وي کار را باندې نه کې او تنخواه لمن بیا به حرام لا بیت الله شریف لرګي به چرته راټول ک په کوسو کې په غرونو کې به خرڅ ک روپیا تانه به پیدا کې د 2-3 ورځو خجوره او ستوان به په واغسته او وخت به په تیرولو د بیت الله طواف سحر ټیم دی د لګیا د طواف کوي او یو ظلمه الک د غم طواف کوي چغي وای لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک
لبیک اللہم لبیک. دیم لگیا دے اصل میں پاس د بیت اللہ د پاس نا آواز شو چھ لا لبیک مو ہے لبیک لبیک ستا آواز میں نہ دیکھوا. ابراہیم ابن ادهم رحمت اللہ علیہ گھبراؤ یا اللہ داسور ازلمی نہ تپوس کئی چی لا لبیک آواز میں ووڑے دو چی دا ماتا ویلے شو کتا تا ازلمی ورطلو کاکا جانا لسکا لو شو چی دا دی کور نتاوے گما زویم چی لبیک پاس نہ راتا آواز کی گی چی لا لبیک. نو ابراہیم ابن ادهم ورطوئی چو بچیا چی دا کور مالک در توئی چی لا لبیک لبیک چغه مواسطه आवाज میں نه ده خوخ نو زکنا نو ظلمه ورته وی چې کا خبره دی خو کړه زم داویم چې لار شم زکه چې لس کال وشو چې د دې کور مالک مې نه پریدي خو پدې مې پوي ک چې لار شم نو کم در تلار شم چرته لار شم دایول اور اولوی دو ساته وتا دو سلور گھنٹے کی چھ د جنازہ تیار دا زرگونا اولیاء او بزرگان د زمانے په جنازہ ولار او ټول بیو आवाज وای چې خدای ته دا لفظ ډیر خوښ شو چې لار شم نو کم در تلار. عزیزان والله العظیم کنبل درشتا نبل زیشتا د خلاصی نبل سوچتا د فریاد اوریدو نہ د فریاد نہ د خلاصی بل زینشتا سوا د رب العالمین نا. دا سے خلق بم ضرور وی چابدی کتاب او د سنت د پاره د شرم بایسی لیکن دا سے خلق بم ضرور وی چا اغبد دین حقا خدمت کو سکے چې دین حق د پاره به سر په تلی کې خی او د سر بازی به په میدان کې لګي. تاسو خیال راغی سردار کونین صلی الله علیه وسلم صحابه تدا وصیت وکړه چې مان رستبه دو سيزونه تاسو تفریحي دي یو د خدای کلام دی او بل زما طریقه سنت کتاسو د خدای په کلام او زما په سنت عمل کولو نو تاسو به چرې نه گمراه کېږئ چرې به نه ذلیلېږئ چرې به نه خوارېږئ او کتاسو د خدای کلام او زما سنت پرېښوه نو خدای به تاسو پرېږدي چې خدای تاسو پرېږدي نو ذلیل قوم بشئ رسوا او شرمیدل قوم بشي خلق بدر پسې ډرای وای خلق بدر پسې ډرامې کوي خلق بدر پورې خان. نظام اسلام دې توای چې سردار کونین وصیت کو یو امانت پرې خو صحابه وتا چې زدر نلارم او دا امانت ته کدا امانتم خیانت کو خو غر کیي او کا امانت محفوظ ساتلو نو بول بمبالائی. سردار کونین وفات شو اختلاف شو اہل مکہ و اہل مدینہ کے اہل مکہ و اہل مدینہ کے افسوس کوم پاغه خلقو چې خالی پروټه درنه قران هیر شو په چایو درنه قران هیر شو د یو چرک پاډو کې درنه قران هیر شو. قران خو اصل قانون دی اصل یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ادخلوا فی السلم کافہ اللہ وی داخل شئی په ټول اسلام کې
داخل شي په ټول اسلام کې. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، او تاسو تابعداري د شیطان د لارو مکوئ. اهل مکه او اهل مدینه کې اختلاف پریوت. امیر بچو کی د رسول الله نرستو د مدینه خلق وی چې زمون ملک دی، زمون وطن دی، تاسو د مکینا مهاجر راغلی یی، تاسو سکار دی. امیر به زمون گئی د مدینه د خلق. جګړه وا بیا ویل من امیر و منکم امیر. یو امیر به د مکی وی او د خلق وی او یو به د مدینه د خلق وی. ابو بکر صدیق پاسه دی هغه کې دی یو حدیث واوري د رسول الله صلی الله علیه وسلم. یو حدیث واوري قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الائمه من قریش. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې امام چې دی هغه د قریشو نه. نو اهل مدینه او تاسو قریش نه یو د پیغمبر حدیث. اهل مدینه وې چې اقال رسول الله هكذا، رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سی ویلی. هغه والله قال رسول الله هكذا، دا د پیغمبر حدیث. اهل مدینه را پاسه ده او وی چې پیغمبر ویلی دي چې امام به د قریشو نه. نو ابو بکر په قریشو کې تانه لوی او چت ببل څوک لاس ورکو دغه په لاس بیعت. یو څو صحابه او د بیرو د بوټی لاندې ناستو او تمام اهل مدینه د صدیق اکبر نه بیعت. صدیق اکبر امیر شو. چې امیر شو عزیزانو رالو سبا شو، صادرونه په وګا چولی بازار ته روان. عمر فاروق ورته چرته ځي؟ وې دا صادره خرڅوما چې بال بچله په سوړه واله. هغه ورته ته خو امیر شو د تمام عربو، اوس صادره څنګه خرڅه په بازار کې؟ ورته امارت په خپل ځای دی او بال بچ له روټای پیدا کول په خپل ځای. روټای به پیدا کم بیا به د قوم خدمت کوم. نو خزانه ته بوت، بیت المال ته بوتلو، پاوړې د سړی په سر د امیر المؤمنین کور ته مقرر ک. پاوړ امیر المؤمنین دغه توای. بیا ورته خزه وای چې انار ته مړ کیږي. وی پیسې نشته، دا ستا په نامه چې کوم وړه راځي په نیمه خېټه یو څو ورځې روټۍ وخورو، دا وړه بچ که دا به خرڅ کم تاله به پې انار راوړ. اته ورځې هغې په نیمه خېټه روټۍ وخوړه، یو سیر وړی ابو بکر له ورکړه، هغه یوړه واپس بیت المال کې داخل کړه. ماښام کور ته راغی وی انار، وی بیبي انار خو له څه کې استا وړه مې بیت المال کې داخل کړه او آرډر مې وکړو چې دین آباد زما د ښځې په نوم باندې نیم پاوډر رالیږئ. معلومیږي دا چې زما ښځه په نیمه خېټم گزاره کولی شي. نظام اسلام دې ته وایي. قرآن کریم نسخه وه د کجورو په پاڼو لیکلی شوې وه، د اوسای په سرمن لیکلی شوې وه، د اوښ په دې کوب کې یو پلن غوندې اډوکی د پاغي لیکلی شوې وه. دا نسخه د سردار کونین نرستو د قرآن پرته وه. یو غزا وشوه، په کې ډېر قاریان شهیدان شو. حضرت عمر راغی او ابو بکر صدیق ته وویل چې دا د قرآن نسخه به په یو ځای کې را جمع کو او بیا لیکو دا قاریان شهیدان کیږي، هسې نه چې دا نسخه ګډه وډه نشي. ابو بکر صدیق ورته وایي چې استغفر الله،
په خدای مې د قسمی کزاغه کار وکم چې کم کار پیغمبر نه کړ. پیغمبر په یو ځای کې نسخه جمع کړي نه و، نو زاغه کار څنګه وکم چې کم پیغمبر نه کړي. دې ته وایي نظام اسلام. چې د قران نسخه یو ځای کې را جمع کولم چې پیغمبر نه دی ویلي او هغه نه دی کړی، نو زه ورته نه لاس کوم. عزیزان، سکسانو د زکات نه انکار وکړو چې پیغمبر وفات شو، اوس زکات نه ورکو مونږه. ابو بکر صدیق اعلان وکړو چې غزا ور سره وکړي، جهاد وکړي، وایو سرونه ته قلم کوي. حضرت عمر ورته راغی، لګ نرمي کوا، پیغمبر خو به نرمي کولا. ابو بکر صدیق ورته وایي چې پیغمبر کا نرمي کولا نو البته قران نازلېدم شروع، جبرائیل راتلم شروع، اوس دین مکمل شو، یا به کفر یو یا به اسلام. دیتا وی نظام مصطفی، دیتا وی نظام اسلام. 102 سال د ابو بکر حکومتو، 102 سال. عزیزانو چې څو وخت کې مړ کېده، 15 سيزونه و د بیت المال ور سره، بس نور د ابو بکر په کور کې هیڅ نو جارو وهلی شوی و. یو خوا چې ململه به د دې پیر او باسي، یو د لرګي کاسه وه چې دې کې به روټۍ خوري، 2 جوړې جامې وې، یو د اوړي او یو د ژمي، یو لوی صادر او د خامتا چې دا به اغوندم که مړ شم دا به د کفن مې. زما عزیزانو چې مړ کېده، لورې ورته ناسته وه، بی بی عائشہ، او ورته وایي من لا یزال دمعه مقنعا، من لا یزال دمعه مقنعا فإنه في مرة مدفوق. بیا ورته ابو بکر وایي چې بچیا زه چې مرشم نو دا د بیت المال 15 سيزونه دي زما په کور کې، دا 15 واړه په منډه یو سو عمر فاروق ته داخل کا، سٹور کې جمع کا. زه چې مرشم د بیت المال شی زما په کور کې حرام ده، ځکه چې خدمت به منقطع شي. چې خدمت منقطع شي، د بیت المال مال د هغه چا دی چې څوک د قوم خدمت کوي. څوک د قوم خدمت نه کوي، د بیت المال مال هغه د پاره حرام. داس دیته وی نظام اسلام. عزیزانو دیکھے د موسی علیہ الصلوۃ والسلام هغه بیان دی چې الله پاک د ځان ته غوښته او ورته دا ویلو چې تبا راځي او سلويخ ورځې به چلا وباسي. موسی علیہ الصلوۃ والسلام لاړو د الله راز و نیاز تا، رستو قوم کې یو سړی و هغه یو څخه جوړ کو او هغه څخه س आवाज کول، نو قوم ته وی چې راشي دا وګورئ. موسی علیہ السلام لاړو چې
چې زه خدای سره راز او نیاز کوم کوهی تور تلاړو دا خدای دل تراغله زما عزیزانو دنیا رالو دا غسخی عبادت شروع چې دا خدای دی موسی علیہ السلام کوهی تور ته تللی خدای پسې او خدای دل تراغله نو دنیا دا غسخی عبادت شروع سلوه خورزی تیرے شوے خلق لگیا دی سخی تا خدای ہوئی او سخی تا سجدے خلق لگیا دی سخی تا خدای ہوئی او سخی تا سجدے لگئی چې دا خدای دے موسیٰ حالتا ور پسے تلے دے او خدای دل تراغل چې موسی علیہ السلام څو وخت راغی او ویلی دنو خلق ورته چې ثابت ته خو کوهی تور ته تللی خدای پسې او خدای دل تراغله کوم دی داس خدای دی موسی علیہ السلام د خپل رور یو سپیړه هوالو هارون علیہ السلام چې دا قوم ما تا ته پرېښیو نو تا نه ولې تباه شو او د سخی عبادت ولی شروع نو الله ورته فرمایي چې او موسی ته چتلې نو تا دا قوم رور تسپارلو نو زما په موجودګۍ کې تا څنګه رور ته قوم سپارلو زما د دې قوم خالق او مالک او تا رور ته وی چې زما د قوم خیال کوا نو زکه تباش کتا ما تسپارل راي نو دا بنه تبا کې زما عزیزانو دینه اندازه ولګوي چې پیغمبرانو نمامولی غوندې صحوه شوې ده اندازه ولګوي شي ور سره څه دي زمون زندگی ټوله گمراهی او ضلالت او بيدینی ده زمون د زندګۍ معاش تاسو وګورئ صرف او صرف مفاد پرستی ده موجوده دور کې وګورئ خاص کر بیا په پاکستان کې وګورئ د ملک غم چا سره نشته د قوم غم چا سره نشته د دین او د مذهب غم چا سره نشته نو چا سره چې د ملک او د دین او د مذهب غم نو د دې قوم غم خدای سره نشته ته چې د الله د دین نه بے پروا نو الله تعالی بے پروا ته چې د خدای د دین خیال نه ساتي نو الله بچر استا خیال نه ساتي قران کې راځي چې دا قوم به په قیامت کې روند را پاسي د قبرونو لړانده وي دوی به یا الله دا مونږ راندونه را پاسي دي خدای مونږ خو بینان په دنیا کې دا څه چلو شو الله به ورته فرمایي چې کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها روند ولی ما را پاسولې زکا چې زما آیاتونه او زما کتاب درغلاو تا
هیر کو نو چې تا دنیا کې زما کتاب هیر کړو کذالک الیوم تنسا نن ته هم زما هیر سترګې بغواړي چانا بینایی بغواړي چانا چې تا دنیا کې زما کتاب هیر کړو نن ته زما هیر زمون خو بیره تبا دا من خو غرق والله العظیم دا قرآن با د قیامت پورستا سو گورئی چې زنجیر باید د بجلیګر مولا په غاړه کې اچول یو خدای ته راکاږي والله العظیم دا حدیث د محمد رسول الله د قیامت پورس به تاسو گورئی چې زما په خپو کې به پړی اچول یو خدای ته به راکاږي چې الله دا هغه سره دی چې زه حدیثم زه لستم او په شرمونو شرمولم زه قرآنم زه لستم او بیا به د دنیا دا دور د پاره زه ډال ډال کولم زما قرآن او حدیث با ما د پاره لکارا مدوی چې زما ایمان د امام بخاری غونډش کلی کې بادشاہ ورته وی چې صاحبان زما دربار ته کله کله راځه چې ما ته حدیث بیانې امام بخاری ورته وی چې او بادشاہ حدیث زما د محبوب خبرې دي حدیث د محمد رسول الله خبرې دي نو ما په دې معشوقې پسې ډېر مهنت کړی دی ډېر منډې مې والدي دو قدمه بچلاړم نو دو رکعاته نفل به مې وکړه د خدای شکر به مې وویست چې خدایه د رسول الله په حدیث پسې تا ماله د تلو توفیق راکړه نو زه ستا شکریا ادا کومه نو بادشاہ دا حدیث دومره سپک شو چې زه به د دنیادارو دربار ته راوړم بادشاہ به زله خارج کو زله خارج به بل بادشاہی ته بلاړو هغه بادشاہ به ورته وی چې مال حدیث راځه او دربار کې بیانوا د به ورته بیا داسې وي هغه به زله خارج کو بل بادشاہی ته بلاړو هغه به ورته وی د به ورته بیا داسې وي هغه به زله خارج کو ټول ملکونو کې وګرځېدو یو بادشاہیم زین ورکول چې زین ورکول نو خدای ته وی چې یا الله اوس مې د ځمکې لاندې کا پاس را باندې ځمکه تنګه شوه ستا حدیث را باندې خلق سپکول غواړي بادشاہان را تخپل کور ته راوستل غواړي دا مې ضمیر نه غواړي نو امام بخاری وفات شو چې وفات شو شپږ میاشتې د قبر د خاورو نه د مشکو د عنبرو لوخړې براول خلکو به خاورې وتښتولې بیا د پنوره واچولې بیا به تی خوشبوړی لوخړې راوت دا وخت بزرگانو دعا وکړه چې خدای دې قبر نه دا اثر لري که چې دا تربت باقی پاتې شي قرآن او حدیث با داسې سره جنت ته بوځي چې د چا ایمان د قرآن او د حدیث متعلق دی لن نن 300 کاله مخکې اورنګزیب بادشاہ ستا د دې بادر کلی رحمان بابا په ازرخانه ادیره کې خخ دی اورنګزیب ورته وی چې رحمان بابا کله کله راځه ما ته خپل اشعار وایه ویل زه او ستا دربار ته راتللو اشعار ویل او که نه ورته الغوږ کېده چې ړومبی شعر درته وویل ورته اورنګزیب لل پترخ کې مې جالال په لاس کې مې جام دی نل پترخ کې مې جانان په لاس کې مې جام دی زکا اورنگ د زمانے زما غلام دے نل پترخ کے میں جالال پلاس کے میں جام دے زکا اورنگ د زمانے زما غلام دے زد یار تصویر پترخ کے دمیو جام پلاس کے اے اورنگزیب په خدای قسم ز تا خپل غلام غنما نو تب مال راضی که زب تعالی دردو بیا ورته څه وایي
وہ اورنگزیب کا آرائش دا تخت و تاج کا بادشاہ تو ہوئی اورنگزیب کا آرائش دا تخت و تاج کا ہو مر گئے بے دا تخت و تاراج کا بدلائے ویلے ہو تلارو آرز او تر مرگ پورے بیا دا زرخانه دا میرونا نه کور تراغ کور کې بناستو ضرور پی شک شو چې دا دې کور نه بار نوزی دا زما په خزا مین دی خزی ته وی چې تزان مان جوړ کا او د تروزه ګورو کده د حرکات خراب شو نو مونږه وجنو خزی دلته ګل مول ټومبلی دیو لاسونه سره کړی دی او ځان باندې جوړ کړي دی ناشته خپل مراقبه کې داراوته ده هغه چې ورته داسې کتلی دي رحمان بابا دې ته وایي ورته داسې ګوري ورته وایي نن دې نوې شراب سکلی دي پوهېږما نن دې نوې شراب سکلی دي پوهېږم پر رخسار دی گل ټومبلی دی پوهېږما علامات زما د مرګ نه د نور صدا رقیبان دی را بللی دی پوهېږم تا رقیب چې سره غوږ تر غوږ نږدې کړه ما هغه ساعت جړلی دی پوهېږم تا رقیب چې سره وخت تر وخت نږدې کړه ما هغه ساعت جړلی دی پوهېږم سہاجت دې چې د خط په ملال ولما سہاجت دې چې د خط په ملال ولم دا دې زما په باب لیکلی دی پوهېږم که هر سولا سونه سره کړې په نکریزو دا دی زما په خون لړلی دی پوهېږم رقیبان زکه تیرے پر رحمان کاندي رقیبان زکه تیرے پر رحمان کاندي چې تا خوا پوری نیولی دی پوهېږم صادری پوګوا چلو روان شو ډیوډای کې ورتا رور او نور سړی ناست ضرور عزیز خان نامو لاس نیونیو ول چرته دې د ورته داسې ګوري ورته وای نشي د خانانو غریبانو سره کلی نشي د خانانو غریبانو سره کلی چرته عزیز خان چرته ملنګ عبدالرحمن بس لارو او دا زرخانه په میرو کې نسکور به پروتو او مړ ملته شو خخ ملته شو خو بیا کور ترانه ده په کنده کې پروت دی یو سړی ول راغی داسې خوځول څه کې دلته داسې ورته وکړه درویشي خو لویه بادشاهي ده داسې ورته وکړه وسره وسه کې دلته و خبر نیم چې راوستم لکه ما عاشق سړی واګي خود معشوقې پلاس کی کړ خبر نیم چې راوستم لکه ما اوس می کم طرف تاستوي چې دروما لکړم چې لاس دبل پوګه کیګ دی اس جوور الوړ نوی ور معلومه راځړیو نازیزانو عرض می دا عمر تیر شو همون پوی نشو د زلیخی کتاب ټول خلاص شو او په دې پوی نشو چې زلیخا نورو کا خزاوه زلیخا ولې نو خزا شو د پیغمبر په عقد نکاح کې رااله ولی امتحان کې ګیرا زړه یوسف سره مور ورته وی چې بچیا دا سکه خلق را باندې لعنت وای هغه ورته وی زلیخی وی نور مکرما تدا خبر نوري زلیخی وی نور مکرما تدا خبر نوري واک زمانه ده پلاس واک می دبل ده
زړه وړه دې لما تشمی ګوګل دې ما کې زړه نشته نو زستا خبره څو منم چې یوسف نه توبه وباس ا د تسلیم شان نشته ما کې زما زړه یوسف علی السلام سره نتیجه څه عظیم انقلابات بعد زلیخا د یوسف علی السلام پاک د نکاح کې راغله شپوا نیمه شپه کې زلیخا پاسه ده د شپې مونستا یوسف علی السلام ورته لا وخت ډېر ده وینه له وخت ډېر چې هغه رست لمنه تلاش ورواچولو نو د زلیخې لمن وشلې زلیخې خیر ده که زما لمن وشلې ده داغه بدل خلاص شو چې تا ما نه منډي والے او مارستو نه تل منې نه نیولې لمن دشته او یو خبر واره او یوسفه زوس ستا یوسف تابعداري نه کوم ستا یوسف زبوس